د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د نفت په برخه کې هیوادوالو لپاره داسې زیری راوړی چې ایران به سره له اوسه په بدیلې لار غور کوي. دا چې دغه زبردست زیری د څه شي په اړه دی او ایران ولې خفه دی، راځئ په دې اړه دغه راپور واورئ او خپل نظرونه هم راسره شریک کړئ. د رسنیو د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نفتو نوې څاګانې کشف شوي چې له دغه څاګانو به هم د استخراج چارې پیل شي او هیوادوال به ډېر ژر د ایران له بې کیفیته نفتو څخه خلاصون ترلاسه کړي. رسنۍ راپورونه ورکوي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور په سرپل ولایت کې د امو نفتي حوزې له 9 نویو څاګانو څخه د نفتو د استخراج پرانیسته وکړه. بل څو ورځې وړاندې هم رسنیو راپور ورکړی و چې دا مهال د افغانستان د تیلو ذخیرې په راوتو دي او هره ورځ له دې ذخیرو څخه 900 ټنه تیل راوځي چې په دې سره د هیواد په نورو سیمو کې د تیلو د ذخایرو په ترلاسه کولو سره به په دې برخه کې د ایران او نورو هیوادونو له احتیاجه خلاص شو. څه موده وړاندې کله چې طالبانو یا د پروژه له چین سره لاسلیک کړه نو په ټولنیزو رسنیو کې ریشخند شوه، خو اوس د نویو څاګانو په پرانیسته ټول هیوادوال خوښ دي او وایي چې نور د پردیو له بې کیفیته نفتو خلاص شو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه په ډیره لوړه بیه تیل راځي چې هیوادوال له بیو شکایت کوي او د کیفیت له لحاظه هم ډیر خراب وي. چې څو ورځې د مخه هم د ملي سټنډرډ ادارې ایران ته په لسګونه ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ورولېږل. د یاسین حامد په نوم د تیلو د پمپ یو تن مالک وایي موږ ته ډیر وخت بې کیفیته تیل راځي چې له امله یې پیرودونکي هم شکایت کوي. خو دا چې اوس زموږ خپلې څاګانې په راوتو دي نو انشاءالله دا مشکل به حل شي او پیرودونکي به هم خوشحاله وي. یو بل تن د اقتصاد زده کړیال امان فهیم وایي موږ له ګاونډیو هیوادونو څخه په ډیره لوړه بیه نفت ترلاسه کوو او کله چې بیا اړیکې هم ترینګلې شي او لارې هم بندې شي نو دغه ستونزه بیخي جدي شي. په هیواد کې د نویو نفتي څاګانو راوتل د خیر خبر دی چې په دې سره به په اقتصادي برخه کې په ځان بسیا شو.